سلامونه هیوادوالو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. نن غواړم د یو داسې ناروغۍ په اړه در سره معلومات شریک کړم د کومې په اړه چې زموږ په ټولنه کې ډیری بې بنسټه او ناوړه باورونه او عقیدې شتون لري او هغه د اچ پایلوري ناروغي ده. ډیری کسان به مو لیدلي وي چې د اچ پایلوري له لرلو او د درملنې له اوږدې او ناکامې تاریخچې شکایت کوي او په دې اړه به د بیلابیلو تګلارو، پرهیزونو او هوایي خبرو او قصو یادونه کوي. راځئ نن د دې ناروغۍ په اړه علمي معلومات راوسپړو او په دې پوه شو چې دا ناروغۍ څه شی دی، لاملونه یې څه دي، څه ډول ترې ځان ساتلی شو او په څه ډول یې درملنه کیږي. نو د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ. اچ پایلوري یو د هغو معمولو باکتریاو له ډلې ده چې په مزمن یا اوږدمهالي ډول زموږ هضمي سیستم او په ځانګړي ډول معده ککړوي. دا باکتریا یوه ځانګړنه لري چې نورې باکتریاوې یې نه لري او هغه د یوریس په نوم د انزایم تولید دی. دا انزایم د دې لامل ګرځي ترڅو دا میکروب د معدې په اسیدي چاپیریال کې چې نورې باکتریاوې پکې ژوند نشي کولی ژوندی پاتې شي او په پایله کې د ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل وګرځي. که دا ناروغۍ د اوږد مهال لپاره په هضمي سیستم کې پاتې کیږي او درملنه یې نه کیږي، په هضمي سیستم کې د زخمونو، التهابونو او حتی د سرطانونو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د 2020 کال د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور په بنسټ د افغانستان په ګډون د ټولې نړۍ 50% وګړي په دې ناروغۍ اخته وو چې دا شمېرې په پرمختللو هیوادونو کې تر 10% او په فقیرو او وروسته پاتې هیوادونو کې بیا هم تر 80% رسیږي. اچ پایلوري په ټوله کې له یوه کس څخه بل کس ته له 3 لارو لیږدول کیږي. لومړی د خولې د لارې لیږدېدل، یعنی یو کس چې په دې ناروغۍ ککړ وي د هغه د خولې یا د خولې له لیاړو سره په اړیکه کې کېدل، د ټوخېدو په وسیله بهر شوي ذرات تنفس کول، د ناروغ لخوا کارېدلې لوښي په شریکه کارول او د غټانو لخوا د خپلې خولې خواړه کوچنیانو ته ورکول د دې لامل ګرځي چې میکروب له ناروغ څخه روغ کس ته ولېږدول شي. دوهم هم د غایطه موادو له لارې، کله چې یو کس د بل کس له مطبوع یا غایطه توکو سره مستقیمه یا غیر مستقیمه اړیکه پیدا کوي، لکه د لاسونو نه مینځل یا د ککړو خوړو او اوبو کارول. دا چاره په هغو سیمو کې عامه ده چې خلک یې د څښاک پاکې اوبه نه لري او روغتیایي شرایط یې ښه نه دي. دریم هم د ناروغ له کانګو یا له هضمي غړو سره د اړیکې په پایله کې لیږدول کیږي. په دې ناروغۍ کې تر ټولو اړینه موضوع د دې ناروغۍ دقیق تشخیص دی چې له بده مرغه په افغانستان کې له 80% پورته ناروغانو ته له سټانډرډ معایناتو او تشخیص پرته درمل تجویزیږي. لومړی باید هغه حالتونه په پام کې ونیول شي په کومو کې چې باید د اچ پایلوري معاینات ترسره شي. داسې نه کیږي چې ناروغ یوازې له هضمي سیستم شکایت وکړي او ډاکټر هم د یوې تجارتي معاملې په ډول ورته د اچ پایلوري د معاینې لارښوونه وکړي او د معاینې له پایلې له ترلاسه کولو وړاندې ورته د انټي بیوټیکو ډکه خلطه په لاس ورکړي. د انټي بیوټیکو په کارولو کې بې پروایي او د دوز نه پوره کول او تکراري کارول په اوږد مهال کې ناروغ ته بې شمېره ستونزې جوړوي چې له ډلې د انټي بیوټیکو په وړاندې د بدن مقاوم کېدل تر ټولو اړین دي چې دا موضوع زموږ په ګران هیواد کې په یو لوی انساني ناورین بدله شوې ده. له 2 لارو موږ کولی شو چې اچ پایلوري تشخیص کړو: اندوسکوپیک او نن اندوسکوپیک معاینات. په نن اندوسکوپیک معایناتو کې 3 معاینې شاملې دي. لومړی د میکروب شتون په غایطه توکو کې، دوهم د اچ پایلوري انټي باډي یا آی جی جي شتون په وینه کې او دریم او تر ټولو اړین یې د یوریا برید ټیسټ دی. دا ټیسټونه هغه وخت ترسره کیږي یا د اعتبار وړ وي چې ناروغ کم تر کمه 4 اونۍ یا 28 ورځې تر مخه د میکروب ضد درمل او د اسید خنثی کوونکي درمل نه وي خوړلي. له دې پرته که معاینه ترسره کیږي پایله یې د اعتبار وړ نه ده. هغه ناروغان چې یو ځل په اچ پایلوري اخته شوي وي کیدای شي تر کلونو یې په وینه کې انټي باډي شتون ولري، نو دا هر څه باید په نظر کې ونیول شي. اوس که د ناروغ د اعراضو او علایمو د اندوسکوپیکو او نن اندوسکوپیکو معایناتو په پایله کې په یو کس کې دا ناروغي تشخیص شي،
نو باید څه ډول دی درملنه وشي؟ د دې ناروغي درملنه په عمومي ډول په دوه برخو ویشل کیږي. یو یې ابتدایي درملنه ده، یعنی هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په دې ناروغي اخته کیږي، چې عموماً په 3 ډوله درملو سره چې 2 قلمه انټي بیوټیک او 1 قلم یې انټي اسید درمل دی له 10 تر 14 ورځو ترسره کیږي. او دوهمه یې ریسکیو یا نجات ورکوونکې درملنه ده، یعنی په هغې کسانو کې چې لومړنۍ درملنه پایله نه ورکوي نو باید ریسکیو تراپي ترسره شي چې عموماً په 4 ډوله درملو سره ترسره کیږي. یعنی داسې ونه شي یو ناروغ چې یو ځل یې درمل خوړلی وي او پایله یې نه وي ورکړې بیا ابتدایي درملنه تکرار شي. په داسې ناروغانو کې باید ریسکیو تراپي ترسره شي. د دې ناروغۍ لپاره کوم ځانګړی پرهیز شتون نه لري، یوازې په هغه حالتونو کې چې ټپ یا زخم رامنځته شوی وي باید له سرو کړو او ترشو او ترخو خوړو ډډه وشي. او هغه پرهیزونه چې د خلکو ترمنځ په دې اړه رواج شوي دي کوم علمي بنسټ نه لري. په دې هیله چې معلومات درته ګټور تمام شوي وي. تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد، آباد او خوندي اوسئ.